د کتاب لوستنې سره د ځوانانو لیوالتیا ډېر یې غواړي چې د لوست فرهنګ عام شي. کونړ کې د وروستیو کې عامه کتابتونونو ته د مطالعې په موخه د ځوانانو ورتګ زیات شوی. هره ورځ له بېلابېلو سیمو لسګونه ځوانان دلته د کتاب لوستو ته راځي. وایي د خپلې خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ موندلی شي. کوم کتابونه ته زموږ اړتیا پیدا شو همدلته راشو ځینې ویسو هغه مطالعه کړو نو بیا چې خلاص کړو دلته ځینې نور ویسو نو ډېره موږ ته اسانه ده بس پیدا هم کړه دلته نو نیمه ګنټه یوه ګنټې لپاره دلته راشو مطالعه وکړو نو ډېر زموږ محصلینو لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه ټول محصلینو دلته راشو خپله سټډي وکړو کوم بخش کوم کتاب پکار شي نو په اسانۍ ترلاسه کولی شو دلته راځو که یو ساعت دپاره یو که ډېر هم پکار وي نو د دې ځای نه زموږ نوم دلته راجستر کېږي کتاب موږ پسې رسول کېږي بیا چې هغه مطالعه کړو بیا راځو دوباره بل کتاب وړو او دغه شانې یو څو دغه کتابخانې نور هم شته لکه د عامه کتابتون دی نور هم شته نو حکومت موږ ته دغه اسانتیاوې برابره کړي. که څه هم عصري ټکنالوژۍ او خواله رسنیو ډېرې کارونې د کتاب لوست فرهنګ یو څه کمرنګه کړی خو دا ځوانان ټینګار کوي چې که حکومت په مرکز اسداباد او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو شمیر زیات کړي او د بېلابېلو ګټورو پروګرامونو له لارې ځوانان مطالعې ته وهڅوي نو د کتاب لوست فرهنګ به عام شي. په روزمره ژوند کې زه 4 ګنټې دغه مطالعه کوم د دغه سره هم زه خواله رسنۍ انټرنیټ هم ګورم. د خپلو ځوانانو څخه مې دا هیله ده چې تاسو دغه خواله رسنۍ یا انټرنیټي د دغه نه لږ دغه وکئ خپل مطالعه ته راشئ. ډېر وخت چې دی خپلې مطالعه ته ورکئ 4 ګنټې مطالعه ورکئ 15 ورکئ یعنې 3 ګنټو پورې هم ورکولی شئ. په دې عامه کتابتون کې د دې ماشومانو د ذوق سره سم د ادبیاتو او لنډو کیسو نیولي بېلابېل زرګونه ټوکه کتابونه شتون لري چې هره ورځ ځوانانو ته د مطالعې لپاره په امانت ډول ورکول کیږي او هم دلته لوستل کیږي. کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وای دغه ولایت کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د ذهني سیالیو او فکري روزنې پروګرامونو جوړېدل د دې لامل شوي چې عامه کتابتونونو ته 30 سلنه د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. عامه کتابتون ته د ځوانانو راتګ د تیر کال په پرتله یا د تیرو کلونو په پرتله باندې بالکل زیات شوی دی. که موږ 1401 کال ته مراجعه وکړو نو زموږ په 1401 کال کې 2500 کسان 3 واړو کتابتونونو ته مراجعه کړې د کتاب لوستنې په باره کې. شکر الحمدلله 4000 نه زیات په 201402 کال کې اضافه شوي دي د تیر کال په پرتله باندې. کونړ کې اوس مهال 3 عامه کتابتونونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې جوړ شوي چې یو یې په نورګل ولسوالۍ او 2 نور یې په مرکز اسداباد کې شتون لري چې زرګونه ټوکه بېلابېل علمي کتابونه پکې د لوستو لپاره ایښودل شوي دي.